علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو الله دې وکړي چې راته روغ رمټ او جوړ وایاست. دوستانو په نننۍ ویډیو کې به در وښیم چې موږ څنګه کولی شو چې په فیسبوک کې غلطي آیډیانې چې کومې دي زموږ سره پرینټ وي هغه بلاک کړو. دوستانو او که چیرې تاسو ته اوس مطلب غلط آیډي پرینټ وي، هغه غلط پوسټونه کوي، نو تاسو نه غواړئ چې دا پوسټونه ماته راسي دوستانو، نو تاسو یې په یو کلیک سره بلاک کولی شئ. بیا به انشاءالله هېڅکله تاسو ته د هغه آیډي په مخه نه راځي. هم دوستانو د دې ترڅنګ سټوریانې به تاسو لیدلي وي چې تاسو ته ډېر غلطې سټوریانې به راځي، نو هغه سټوریانې چې د کتلو نه وي نو تاسو مجبور یاست دوستانو ویډیو در پایه وګورئ، مکمله طریقه یې زده کړئ، ځکه چې ویډیو ونه ګورئ ستاسو طریقه ناسي دا بیا کار نه کیږي. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. دوستانو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې که چیرې تاسو زموږ په چینل کې نوي یاست، ټیکنیکل زده کړې رابسئ، په دغه سبسکرایب بټن باندې به کلیک وکړئ، ښه بیا به راسئ په دغه ګنټې نښان باندې به کلیک وکړئ، بیا تاسو 3 ګنټې نښانونه درځي، بیا په آل باندې کلیک وکړئ. ښه دوستانو بیا به راسئ په دغه لایک باندې به کلیک وکړئ. د هغې دپاره به دوستانو تاسو راسئ خپل فیسبوک به کولاو کړئ. دوستانو ډېره سمپل او اسانه طریقه ده، رابسئ فیسبوک به کولاو کړئ. دوستانو دغه پوسټ تاسو وینئ، که تاسو داسې پوسټ راغلی چې زه غواړم دا زما نه دی خوښ، نو دا تاسو څنګه کولی شئ چې بند کړئ. یعنې دوستانو دا خو سم پوسټ ده، که تاسو ته داسې غلط پوسټونه سوي دلته راغلي وي، تاسو غواړئ چې هغه بند کړئ، هغه نسئ بندولی، نو سمپله یو اسانه طریقه ده. تاسو به څنګه وکړئ، رابسئ د دغه سړي پر دغه نامه یعنې پر دا پروفایل به کلیک وکړئ. ښه پر پروفایل چې موږ کله کلیک وکړو دوستانو رابسئ پر دغه 3 ډاټ باندې به کلیک وکړئ. ښه کله چې په دې باندې کلیک وکړئ دوستانو اوس تاسو کتلی شئ چې دلته بلاک دوستانو دا وینئ 1 2 3 4 5 پنځم اپشن دی بلاک. نو چې کله تاسو په دې بلاک باندې کلیک وکړئ بیا به په دې به کلیک وکړئ. ښه دوستانو کله چې په دې باندې کلیک وکړئ نو دا به ستاسو سره څنګه شي، دا سړی به بلاک شي. ښه دوستانو دا زه اوس بلاکوم، دا بلاک شو دوستانو. نو اوس د دې نور پوسټونه به ماته هېڅکله نه راځي. نو بله طریقه ده، که چیرې تاسو تاسو ته دلته یو غلطه سټوري راغلې وي دوستانو، یعنې زه غواړم چې دا سټوري ماته نه راځي، هم به داسې طریقه تاسو ورسره وکړئ، رابسئ پر پروفایل به کلیک وکړئ. ښه پر پروفایل مو کلیک وکړو، رابسئ پر دغه 3 ټکو باندې به کلیک وکړو. ښه بیا به راسو پر بلاک باندې به کلیک وکړو. ښه اوس موږ دا بلاک کسان چیرته لټوی شو دوستانو، یعنې دغه کسان زه غواړم چې بیرته زما سره پرینټ سي، د بلاکه وباسم، نو دا خو اوس دلته نشته. رابسئ سمپل اسانه طریقه ده، پر دغه 3 لاینه به کلیک وکړئ. ښه په دې چې کلیک وکړئ بیا به لږ کښته راسئ دوستانو، بیا به راسئ په سیټینګز باندې به کلیک وکړئ، بیا به راسئ په سیټینګز باندې به کلیک وکړئ. ښه دوستانو دلته به راسئ په دا پروفایل به کلیک وکړئ. ښه پر پروفایل مو کلیک وکړئ، نه بخښنه غواړم دوستانو دلته بیا ولټوو. ښه بلاک دوستانو تاسو کتلی شئ دلته بیا بلاک دی. ښه له بلاک لیکلی دی دلته، اوس تاسو کتلی شئ چې دا خلک ما څنګه کړي دي، دا ما بلاک کړي دي. اوس د لالا پر نامه چې کوم آیډي چې دا ما بلاک کړی دی، زه غواړم چې دا بیرته بلاک څه وباسم، نو په دا نو بلاک باندې به کلیک وکړئ. ښه دلته تاسو کتلی شئ دوستانو اوس به دا آیډي بیرته زموږ سره څنګه شي د بلاکه ووځي. څنګه به پیدا کوو دوستانو، رابسو دغه 3 لاینه ته به راسو، دلته به سیټینګز پرایویسي ته به راسو، بیا به سیټینګز ته راسو. ښه بیا به لږ ښکته راسو، دلته به بلاک پیدا کړو دوستانو. بلاک نو دا څنګه وکړو، دلته به زموږ سره کوم کسان چې بلاک دي هغه که تاسو ته څوک وایي چې یاره زه دې په آیډي کې بلاک کړی یم، بلاک خلاص کړم، نو تاسو په دغه طریقه د بلاکه څخه ایستلی شئ دوستانو. نو دغه د نن ورځې خوندوره ویډیو خدای جوړ کړي چې تاسو خوښه شوې وي. کوم چیرې زموږ په چینل کې نه یاست خامخا درسره سبسکرایب کړئ.